د طالبانو د مذاکراتي ټیم غړی انس حقانی د صلح خبرې کوي، خو بالعکس حمدالله محب بیا په جګړه ټینګار کوي. په پکتیا ولایت کې یوې غونډې ته د طالبانو د مذاکراتي ټیم غړی انس حقانی وایي موږ تاسو باید له تنګ نظرۍ پیغوریزو څرګندونو څخه ځانونه وساتو او سینې پراخې کړو. اوس د دې وخت را رسېدلی چې دغه دردمن ولس ته د ازادۍ او خوشحالۍ ورځې راوړو. اوس د دې وخت دی چې د شفقت نه کار واخلو، تنګ نظرۍ نه ځانونه وساتو، سینې پراخې کړو، ځکه خدای تعالی په دې باندې خوشحاله کېږي. که دین چوکاټ ته موږ تاسو هر عمل واچوو هېڅ مشکل په دې کې نشته. هغه خلک که په مخالف صف کې هم ولاړ دي، خدای تعالی په دې قادر دی چې هغه کیدای شي موږ تاسو سبا سره ورونه شو. هیڅ کله چاته پیغوریزه خبره یا داسې خبره چې په تېره عمر کې کړې وي دې نه باید ډډه وشي. او ځکه د ولس ډېر دردېدلی دی، ډېر غمونه تکلیفونه یې ګاللي دي. اوس د دې وخت راستلی چې دې دردمن ولس ته د ازادۍ او د خوشحالۍ ورځې راورسېږي او دې زخمونه په دې ټکور شي. بل لور ته د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په کابل کې د دولتي عسکرو په قلي اردو کې د وینا پر مهال وویل د ولایاتو په ټولو قلي اردوګانو باندې ګرځېدلی او دا پر ځان فرض بولي چې د طالبانو په وړاندې جګړې ته چمتووالی ونیسي. خو که چېرته دوی دا فکر کوي چې دوی یوازې په دې مملکت باندې حق لري او دا یوازې د دوی د بادارانو دپاره باید قرباني شي، نو لویه اشتباه کوي. په هغه صورت مونږ د قوي دفاع دپاره آماده یو. محب همداراز ویلي چې د طالبانو مذاکراتي ټیم غړو د دوی ټیم ته په شخصي مجلسونو کې ویلي چې موږ خپل واک نه لرو او کورنۍ مو یرغمل شوي دي.